बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जमा ګران خواږه ملګرو دوستانو چرته چې وای خاد او آبادو سي نن خبرونو کې راځم څخه خبرونو هم شته او هغه هم راځم او دغه خبرونو کې زه تاسو لک سرنامه به واضحه کما چې کم افغانان پاکستان کې پاتې کېدی شي هغه ډاکومنټډ دي یا نان ډاکومنټډ دي او ورسره افغانستان ته نوې سفیر کوم وټاکلی شو او ولې وټاکلی شو او دغه چې کم افغانانو په حواله سره سیار سفران د کومه پالیسی کومه جوړیږي په دې حواله سره رزو او نیوزیلند افغانستان ته شکست ورکو کرکټ ټیم کې دا لږ بد خبر دی کوم T20 ورلد کپ شروع دی بهرحال بیا هم افغانستان نوم پکې شامل دی دا غټه خبره ده خپل لوبه کوي خطه کتور سره راځي د سره اتم فروری خو نه یې نن اتم فروری وا 13 شوه او په دې حواله سره چې کم د یو نیم میاشتې نه د اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کم زورونه وا کم دباو آخرکار هغه څه نتیجه راووته د احتجاج یا څنګه وشو دا صورتحال به هم تاسو سره شریکو په دغه ویډیو کې او تاسو نه خواست دا دی چې کوم ملګري نوي دي سبسکرایب کړئ نو لازمي سبسکرایب طرف ته غور کوي او ورسره چې کوم لایکس بٹن دی هغه لازمي ورکوي کمنټس تاسو چې کوم راځي موږ د پاره ډېر حوصله مند یو موږ حوصله اوچتوي په دا کمنټس کې محمد ارشاد صاحب ډیره مننه ستاسو نوم ستاسو الله دې صحتمند لري تاسو دې الله عزتونه درکړي ستاسو مینا موږ نور هم اوچت کی او نور هم کې حوصله اوچتي کی دا ډیر ملګري چې کم کمنټس کې ټولو یو جهان مننه اول برا شو د اتم فروری باندې چې نن کوم اتم فروری 13 شوه کوم غوي خیبر پختونخوا کې حکومت ته خیبر پختونخوا بس اوس دا ظاهري کې چې پی ټی آی صرف خیبر پختونخوا پر محدود شوی دا او التا احتجاج شټر ډاون او ورسره کوم بیا جام اړتالو یعنی بار خرونو ته چې کوم گاډیو او تګ راتګ بندو دنه اندرونی خرونو کې یا علاقو کې خو عام کولاو بزرنم کولاو او بیا په غټو خرونو کې هم ځنې دوکانونه مارکیټونه کولاو خورلیانې وشوې احتجاج کوم دغه جلسې وې هغه وشوې ویناګانې وشوې او مغه خبرې مغه دمدړکې وشوې خو کوم وګورو نو هغه شانتي خیبر پښتونخوا کې چې خپل حکومت نو زورونه په مرکز باندې دومره نه دی غورځېدلی بل طرف ته که مرکز طرف ته وګورو نو پنجاب اسلام آباد جوړه ښار دی د ځای کې ګو کې هغه شانتي ونه شو نن اتم فروری باندې اتفار هم او بسنت هم نو خلکو ډېرو زیاتو کورونو کې بسنت مناو کو چې کوم بوډاګانې الوزي په لاهور کې دلته هم ولیدل عام که اسلام آباد مارکیټونه مو لیدل نو ټول کولاو څه قسمه شټر ډاون موږ داسې خاص احتجاج نه لیدو خو دلته هم کم مرکزي قایدین دي مولانا فضل رحمان شو یا چې کوم محمود خان اچکزی شو نور کسان شو نو په ځای باندې کوم خپل وینګانې دي کنونشنز دي هغه کړي دي او کراچۍ فیصل آباد همداسې نور ښارونه کوم تاسو خپل خمو ځای کوئ شي چې احتجاج یا هغه پروټیسټ هغه زور کم نو هغه شای نو چې څنګه ویل کېده یا حکومت باندې کم پریشر ډیولپ کېده بهرحال دغه صورتحال د پاکستان ستاسو سیاسي هغه ګوري دا دی ورسره موږ به تاسو ته ووایو چې افغانستان دپاره سید علي اسد ګیلاني نوم بقاعده نامزد شوی دی او سمري هم تللی ده او نن سبا کې به هغه بقاعده وټاکلی شي دغه سید اسد ګیلاني کوم دی د په حواله سره ویل کېږي چې دا مختلف مذاکراتو کې هم شامل او ډېر ښه افسر دی او مختلفو په افغان امورو باندې ډېر ښه مصلحتي کردار ادا کړی دی او اوس هم چې دا ټاکلی شوی دی نو د په حواله سره چې افغانستان سره چې کوم د مذاکراتو سلسله ده او د سره کم شخړه ده چې د کې خپل کردار ادا کړي او یقینا چې د باندې دا ډېر زیات غرض چې دا کردار ادا کولی شي او په دې حواله سره د ډېر ښه ریپوټیشن دی نو اوس الله دې وکړي چې د سره یو ښه راشي اوس ښه خبر بل کوم تاسو سره شریک کوم هغه د کم افغان مهاجرین پاکستان کې پاتې کېدی شي اوس په دې حواله سره یو ریپورټ چې کوم یونیسیار او سفران منسټري دغه تجویز کوم وو او په دغه کې یونیسیار ته چې کوم اوس د کې تاسو ته یو بل غم در کوم
پوهې دپاره چې کم زناناو یا کسانو چې هغو په NHCR کې دغه نوي ځان شامل کړی نو هغه لازمي شامل کی. اوس دغه کم ریپورټ راغلی دی نو دا تقریبا 3 لکو پورې افغان مهاجرین داسې دي چې هغه هغو ته د ژوند خطره یعنی NHCR ریپورټ هغه باقاعده تصدیق کیږي ولې چې NHCR سره کوم څوک خپل ثبوتونه پیش کی یا هغه پیش کی چې ما دا هغه دي نو ماته د دې وجې نه خطرات دي. ګوکې چې افغان حکومت یعنی طالبانو حکومت هم فعلان او بیا هغې دا هم ویلي چې څوک هم واپس راځي که هغو باندې څه الزامات هم وي نو هغو ته معافي ده افغانستان کې هېڅ قسمه هغو ته به مشکل نه وي او هغه موږ تحفظ ورکوو. خو بهرحال بیا هم دغه باندې چې کوم دا ریپورټ و په دغه کې افغان مهاجرین کې خاص کر ډېر دي کې زیات تعداد د زناناو دی. اوس دغه زناناو په حوالې سره زیات هغه دی او بیا ورسره چې کوم فیملیز دي یقینا چې فیملیز کې ماشومان هم وي سړي هم وي داسې فیملیز هم دي خو تقریبا څه کم NHCR ذرایع سره ما خبرې وشوې نو هغې دا وایي چې 3 لکو پورې نږدې دي دغه نفوس او دغه کسانو په حوالې سره دا ویل کیږي چې NHCR دغه تجویز و بلکې سفران منسټري چې کوم د پاکستان دی هغې هم په دغه کې خپل دغه تجویز جوړ کړي چې ولې یو خو نړیوالو په حوالې سره هم دغه ویل کیږي که چیرې یو کس ته دغه شانتې خطرات وي نو هغه ته نشي ورکولی. دغه شانتې که چا کور کې څوک پناه هم واخلي بل دشمن ورپسې ټوپک راخستی هم وي نو دا خو په یو قانون کې هم نشته چې هغه ورته هغه حواله کړي چې مړې کا. نو دا ډېر زورور ریپورټ هم دی او په دې باندې تقریبا تر اوسه پورې چې کم معلومات واخیسته بیا صفران هغه نه نو تقریبا 3 اجلاسونه هم شوي دي. یعنی دغه تجویز دپاره اوس کوم پالیسي میکرز دي یعنی څوک دغه فیصلې کوي چې دا تورخم بند کوي او دغه بند کوي او کوم د افغانستان پالیسي لیکن تک اتور هغه هم وایي چې پاکستان بااثره خلک د پاکستان فیصله کوونکي خلک موږ ورته وایي د تقدیر فیصله کوونکي نور تقدیر الله لاس کې دی هر څه الله کوي خو بهرحال چې کوم لاندې خدایان دي نو هغو ته اوس دا خبره پاتې ده خو هغې هم په دغه حوالې سره دغه ریپورټ نشي رد کولی. زه په دې حوالې سره چې کوم ذرایع سره کوم اعلی افسرانو څخه خبرې کېدې نو هغه نه ما هسې بار بار تپوسونه کول او ما ته بنګ صاحب څه بار بار دغه کې خو دې کې دا پوینټ دی چې کوم ریپورټ دی هغه ما ته نسې ویل شو وربلي ریپورټ کې دغه کیسه موجوده ده چې یو ځل دا منظریه باندې راشي او بیا ته یو کس لکه فرض کړه دا ته په خپله باندې ورکې چاته نو دغه هغه ته خدای که نقصان ورسېدو نو هغه څومره هغه کورنۍ څومره بدنامي کېږي بیا د ملک څومره بدنامي کېږي نو دغه په حوالې سره اوس زیاته پریشاني په دې حوالې سره موجوده ده او دې پریشانۍ له وجې اوس صورتحال دغه جوړ شوی دی چې اوس په لازمي دغه کسانو ته ملاویږي لکه ډېر زنانه یا ډېر موږ سره چې کوم رابطې کوي په دې پریشانه دي چې موږ وګوسه اوس کوم دو تاسو ته زه خبر در کومه هغه دغه دی چې ډېرو کسانو چې کوم ته دغه شانتې ثبوتونه ورسره وي او یا داسې بې سهارا زنانه وي چې هغو ته هلته خطره وي نو هغې د لازمي او NHCR سره رابطه ونیسي چې هغه د ریپورټ کې ځان شامل کړي یا NHCR سره اندراج کوي. اوس په دغه کې یو بل خبر هم در کوم چې ډېر ملګري چې کوم رابطې کوي ما سره NHCR سره کیسونه خو رجسټر دي بار تلو دپاره تر کنټري دپاره خو NHCR هم مجبوره دی ولې چې مختلف ملکونو کوم بندیزونه لګولي دي یا کوټې ختمې کړي دي نو هغو سره په رابطې باندې دي ګوکې چې دا هم کېدلی شي چې بیا دوباره سلسله شروع شي د بار تلو والا یعنی دا د خدای زر ته زره په دې معاملو باندې حل کړي. اوس موږ په دې حوالې سره به مزید چې کوم معلومات راځي هغه به هم تاسو درکوو خو دا یو ښه خبر و ما یې تاسو سره شریک کړمه او تاسو دعاګانې به اخلم او موږ به ورته دعاګانې کوو خپلې مینې نه موږ مه هېروئ. ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ.